پاکستان کې ښځینه موټرسایکل چلونه لا هم یو بې ساري منظر دی. هغه هیواد چې موټرسایکل چلول پکې د نارینه‌وو کار ګڼل کیږي. خو اوس ډېرې ښځې د یوازې چلولو ازادۍ ته لیواله دي او غواړي کنټرول ونیسي. ځینې وخت موږ د ماښام لخوا په کار کې یو او کار مې په 3 بجو د سهار پای ته رسیږي، خو بعضې وخت مې ورور او پلار نشي کولای ما تر کوره ورسوي، نو له همدې امله غواړم خپله ازادي ولرم. راهیل جاوید د موټرسایکل د زده کړې استاده ده. دې تر دې دمه 3000 ښځینه موټرسایکل چلونکي روزلي. 2 کاله کېږي چې ما نجونو ته د موټر سایکل زده کړه پیل کړې. نجونې ګوري چې زه هر څه په خپلواک ډول پرته د چا له مرستې کوم. زه پر چا تکیه نه کوم او هر څه خپله کوم. زه خپل کور ته د خوړو شیان اخلم، هغه څه چې ډېرې نجونې غواړي دا کار وکړي. دوی دلته د زده کړو لپاره راځي. دغه زده کړه 7 یا 8 ورځې وخت غواړي. خو موټرسایکل چلول اسانه کار نه دی. دغه چلونکي په سړکونو کې له ځورونې سره هم مخ کیږي. ډېر نارینه د دغو ښځو کار ټولنې ته اخلاقي ګواښ ګڼي. دلته داسې خلک شته چې موږ منع کوي، موږ ته سپکاوی کوي، داسې خبرې کوي چې ګواکې موږ ټولنې ته زیان رسوو. خو ځینې داسې کسان هم شته چې په موږ ویاړ کوي، موږ پر ځان باوري کوي تر څو خپل کار ته ادامه ورکړو. راهیل وایي په لومړي ګام کې د کورنۍ راضي کول ډېر سخت کار دی. نجونې وایي د دوی ورونه او پلرونه د دوی د موټر سایکل چلولو سره مخالف دي. دوی غواړي چې زه یې قانع کړم، خو زه هغوی ته وایم چې زه د برخلیک سره مخ وم. ان دا اوس هم زما مور ویره لري او هغه نه غواړي زه موټر سایکل وچلوم. هغه غواړي زه موټر واخلم، خو زه موټر سایکل سره راحته یم. دا پر خپل ورونو هم بریالی شوه. هغه ورونه چې موټر سایکل ورته واخیست او اوس په خپل خور ویاړي.